ولسمشر غني دغه وړاندیز ولې عبدالله ته وکړ؟ عبدالله څه وایي؟ غني ولې دومره مهم مسؤلیت عبدالله ته سپاري؟ خلکو ولسمشر ته څه ویلې او ولې ولس له اشرف غني نه خوښ شو؟ آیا عبدالله به دغه مسؤلیت وکړای شي؟ دا کوم مسؤلیت د ملګرو؟ راځئ له موږ سره په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر اشرف غني تیر ورځ د پارلمان د غړو سره په ناسته کې خپل مخالف ډاکټر عبدالله ته چې ځان د ټول شموله دولت ولسمشر بولي د سولې پروسې د مشرتوب بلنه علنا ورکړه چې دغه وړاندیز عبدالله حیران پاتې کړ. غني داسې وړاندیز وکړ ورته چې عبدالله یې په دوه کې پاتې کړی ده. نوموړي وویل چې د افغانستان سیاسي طبقه باید سره متحده شي، د سولې عالي شورا دې رامنځته شي او مشري دې د ډاکټر عبدالله په غاړه واخلي. نوموړي وویل په اوس وخت کې دوه سره حکومت نشي کولای چې په افغانستان کې وضعیت او ننګونې مدیریت کړي. په ځانګړي ډول د کورونا له وجې د نړیوال اقتصادي بحران رامنځته کېدو وروسته به دا ډیره مشکله وي چې تر راتلونکو 10 کلونو دې وضعیت نارمل شي، ځکه د دغه ننګونو مدیریت به دوه سره حکومت نه کېږي. اشرف غني ویل چې د عبدالله څخه یې غوښتي چې خپل مطرح همکاران دې په کابینه کې د غړیتوب لپاره ورمعرفي کړي، ترڅو راتلونکي کابینه وزن لرونکي سیاسي کابینه وي چې د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب پکې وي. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر استاد سیاف او نورو سیاسي څیرو په منځګړیتوب هڅې روانې وي ترڅو د دواړو ولسمشرانو ترمنځ سیاسي حل رامنځته کړي، خو داسې ښکاري چې دغه هڅې لا نه دي بریالۍ شوې. تر دې مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پاپیو هم کابل ته راغلی و او هڅه یې کړې وه چې دواړه مشران پر یو خبر راټول کړي، خو د ناکامیدو وروسته یې په افغانستان د $1 میلیارډ مرستو بندولو اعلان وکړ او ګواښ یې وکړ که دغه حالت دوام وکړ راتلونکي کال به 2022 به هم ورته $1 میلیارډ مرستې وځنډوي. هغه وخت هم ویل کېدل چې اشرف غني ډاکټر عبدالله ته د سولې عالي شورا مشرتوب وړاندیز کړی دی، خو عبدالله دغه وړاندیز رد کړی و. عبدالله ته دغه وړاندیز داسې حال کې شوی دی چې عبدالله د ریاست جمهوری نارې وهي. ولسمشر غواړي چې مصروف کړي او دا هم ډېر لوی مسؤلیت ده، خو چې په سمه توګه یې ادا کړي. قدرمنو لیدونکو نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.